السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښیم چې د هغه اپلیکیشن په زیره تاسو کولی شئ چې ستاسو موبایل کې د مثال په تور ستاسو موبایل هیک کیږي. صحیح ده. نن سبا داسې کسان دي چې هغه تاسو داسې یو لینک درولېږي یا داسې یو اپلیکیشن تاسو خپله انسټال کړئ چې د هغې په ذریعه ستاسو موبایل هیک کیدلی شي. نو تاسو ته به څنګه معلومات وشي چې دغه ایپ زما په موبایل کې دی، دا زما موبایل هیک کولی شي، زما ډیټا نورو ته تلی شي. صحیح دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه معلومولی شئ چې هغه اپلیکیشن معلوم کړئ چې کوم اپلیکیشن ستاسو ډیټا هیک کولی شي. دوستانو دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو تاسو به دلته وګورئ د اپلیکیشن څه لوک داسې دی. صحیح ده. ګورئ اپلیکیشن دلته خلاصیږي. چې کله هم دا اپلیکیشن خلاص شي دوستانو تاسو به دا سکپ ټیوټوریال کوئ. صحیح ده. دا دلته ګورئ لیکلی دی سکپ سکین ویب سایټ چیکر هیک چیک میسیج اور مانیټر پرایویسی کیر. دوستانو دلته ګورئ دا چیکینګ کوي، یعنی ستا موبایل پوره چیک کوي چې داسې اپلیکیشن ستاسو موبایل کې شته دی چې هغه ستاسو موبایل هیک کولی شي، ستاسو ډیټا ټوله ځان ته اړولی شي، نور خلکو ته اړولی شي. تاسو به سمپل دوستانو په دې سټارټ سکین باندې کلیک کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا به پوره کیږي، یعنی چې کله هم سل شي دا به تاسو پوره چې ستا موبایل کې دا به ټول هغه اپلیکیشن تاسو ته مخې ته ږدي چې کوم اپلیکیشن ستاسو موبایل هیک کولی شي. صحیح ده. دا ټول وسرچینګ کوي دوستان، چې تر څو سرچینګ کوي زه تاسو د واتساپ یو بل راز ښیم. صحیح ده دوستانو، واتساپ ته به لاړ شئ، په دې درې ډاټ به تاسو کلیک کړئ. صحیح. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ واتساپ ویب دا کار کوي. د مثال په توګه که چېرته هم ستاسو واتساپ بل ځای کې آن وي نو تاسو ته دا ښیي چې یاره ستا واتساپ دغلته لاګین دی او دغه کس یې استعمالوي. د دې په ذریعه تاسو کولی شئ چې وګورئ چې ستاسو واتساپ چېرته آن ده. نو دوستانو وګورئ زما موبایل واتساپ چې د څلورو نورو ځایونو کې آن دی. که چېرته ستاسو آن نه وي نو ستاسو موبایل به بیا دغسې راځي. ګورئ تاسو به داسې کیو آر ښیي. دا وګورئ چې کله هم دا تاسو ته راغله نو تاسو پوه شئ چې ستاسو واتساپ په هېڅ ځای کې هم نه دی لګان. ډېرې ښکلې ده، دا هم ډېره ښکلې طریقه دوستانو. د په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل موبایل چې چېرته لاګین دی هغه تاسو کې ستاسو واتساپ. او دوستانو په واتساپ کې داسې یو بله طریقه درته وښیم، ډېری دوستان به په دې پوهېږي هم. دوستانو سیټینګ ته تاسو لاړ شئ چې کله هم دغه نوټیفیکیشن نه دی سوري دا څه شو پرایویسی ته لاړ شئ، پرایویسی ته. او دوستانو دغه ټو سټپ ویریفیکیشن دا ضرور خپل موبایل کې وکړئ. صحیح ده. د مثال په تور که چېرته تاسو نه واتساپ ډیلیټ کېږي یا تاسو واتساپ کوئ خپل موبایل بدلوئ نو تاسو چې کله هم دلته خپل واتساپ دوباره بل موبایل کې خلاصوئ نو تاسو دغه شپږ ویریفیکیشن غواړئ چې هر څه ورکوئ. د مثال په تور دا ورکومه 1 2 3 ورکومه نو بیا به تاسو نه هلته تپوس کوي. نو چې کله هم تاسو نه تپوس کوي نو ستاسو ټوله ډیټا ټول میسیجونه به بیرته مغه ستاسو نوې میسیج کې نوې موبایل کې راځي. دوستانو ډېر خوندور دا هم تاسو وکړئ، دا هم ستاسو په کار راځي. دوستانو دا وګورئ دا تر څو مکمل کېږي نو دا ډېر ټایم نیسي. صحیح ده. چې کله هم دا پوره شو نو دوستانو تاسو ته به همغه اپلیکیشن مخې ته راولي، کوم یو اپلیکیشن چې ستاسو موبایل هیک کولی شي نو هغه بیا زر تر زره د خپل موبایل نه ډیلیټ کوي. که ډیلیټ هم نه کړو نو ستاسو ډیټا ستاسو تصویران ستاسو ویډیوګان ټول هیک کېدلی شي. نو دوستانو دا وه نننۍ ویډیو. که خوښ شوې مو امید در سره لایک یې د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.